عبدالرحمن بابا فرمایي وی په تقدیر دی چې کوم لیک وي نور به نشي او کوم شپه دی چې په ګور وي کور به نشي چې د پاک الله په امر شوی نه وي که زین کړی اس دې ورکړو سور به نشي او چې د مور او پلار دعا د چا سره وي هغه کس به مدام غوړ وي سپور به نشي وی چا چې کړي دي دنیا وته عصري دي د هغو په سر همه خاورې ایرې دي او نادانان که د دنیا په کار نازیږي ودانا وته دا ویشتې مسخرې دي او چې بې خدایه محبت که هغه خلک نارینه واړه خره او ښځې خرې دي او وی ذخیره د دنیا مه کوه رحمانه دا همه واړه د خاورو ذخیرې دي وی د عمل په ځای به دا پوښتنه نه وي چې ته زوی یا نمسی یې د فلانا په خپل ځان ښېګړه وکړه تمه مه شه په ښېګړه د ادې او د بابا هغه ناوې چې په ځان ښایسته نه وي څوک یې څه کوي ښایست د مور و نیا عبدالرحمن بابا فرمایي وی سر د خدای و عبادت ته ایښوی نشم مدام ډوب د ګناهونو په دریاب یم او چې و خپلو ګناهونو ته نظر کړم سزاوار د هر عذاب د هر عتاب یم عبدالرحمن بابا فرمایي وی ورځ دې تیره په شومی کړه شپه له خوابه خدای به کله یادوي خانه خرابه دلته دم او قدم دواړه په حساب دي پل غلط د لارې میږده بې حسابه او وی په هغه جهان به څنګه جواب ورکړي چې په دې جهان عاجز یې له جوابه نو وی په ازار د چا راضي مشه رحمانه که خلاصې په قیامت غواړي له عذابه عبدالرحمن بابا فرمایي وی په ورځ ناسې بې مطلبه او په شپه خوب کړي بې ادبه لاس دې وختو له دواړو هم لروزه هم د شبه نه دلې شوې نه اورې شوې ترمنځ ډوب یې مذبذبه عبادت دې په ریا شو په مذهب کې بد مذهبه عبدالرحمن بابا فرمایي وی اوریدلی مې نومونه هم څلور دي او نازل شوي کتابونه هم څلور دي د څلورو فرشتو په لاس نظام دی امامان دي مسلکونه هم څلور دي په څلورو بازوګانو د سفر دی جنازه کې تکبیرونه هم څلور دي نو رحمان وای د څلورو ملګرتیا کړه ستا د قبر دیوالونه هم څلور دي عبدالرحمن بابا وای وی راشه مه کوه له چا سره جفا لږ ژوندون دی ضایع کیږي بې وفا په دنیا کې هیڅوک نه دي پاتې شوني واړه تلوني دي که نن دی که سبا نو دا یاران چې نن وته جلوه کا په دوه ورځې پس په واړه شي فنا نو که دیدن دې د دوی خوښ وي ورته ګوره چې فنا شي بیا به کله شي پیدا